نن په خپل کلي شهزاده کوټ دور در پخیل میرانشاه کې ملک سیف الله چې د سیف ال په نامه هم مشهور وو نامعلوم اسلوالو طرف نه ټارګټ شو او د په بدل کې دا خلک راووتل څومره در پخیل کوم دی ځوانان دي سره د اسلو او د څومره د نامعلوم کسان چې دي یا ګروپونه دي مسلح ګروپونه چې د دې شکو په باندې د دې سره جګړه شروع کړه میرانشاه بازار کې چونکه هي دفتر دي نو د دوړو طرف نه ډزې شروع دي نو د پدان مانس کې زخمیان هم راوړل شي د ملک سیف الله ډېر باډي هم چونکه میرانشاه هسپتال ته راوړې ده او د زخمیانو او د ډزبندیز لپاره مولانا رشید الله چې د سیاسي اتحاد مشریم کوي هغه خلکو ته اپیل کوي او داسې وایي د بل پری کې طالبونه اومیانس کې و د بل پری کو سکر د ګیراونه د زخمیون هسپتال کې میر نوسی زخمیون پر وته کا سنروړل ونرا خطرات چې مثال زخمیون یا حمله ونشي د دې وجه نه ټول عوامو ته اپیل دا او ټول سیاسي پارټي ته اپیل دا او پی ډی ایم ملګری ته اپیل دا چې دای د بلخال پاکستان مارکیټ کې جمع چې کیم دا د ځنه ورسوي چې په دې کې د امن د دوسر پرې کې دا سولو کې چې خدای دې پورا مثال تاسو امن قائم کړئ او دا جنگ ختم کړئ او اطلاعات اوسم داسې دي چې د فایرینګ کې اضافه راځي او کېدای شي جاني نقصان نورم جوړ شي او دا ایریا چې کومه دی بالکل د کینټ مخامخ د حکومت مخامخ دی او کېدای شي دا حکومت یا آرمی پولیس دا کې مداخلت وکي او دا سیز فایر وکي خو تر اوسه پورې اطلاعات چې راځي او فایر کې اضافي راځي زیاتوالی راځي خو کمی نه پکې راځي صفدر داور شال نیوز میرانشاه